السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما دوستانو. زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه د ملک زبیر په باره کې دی. ملک زبیر چې دی نو د مراد، نیلم ګل، فاطمه ګل او د نادیه ګل، ریشم ګل او ورسره دلراج د دې ټول متعلق یو خبره کړې ده او خبره زه به تاسو سره په دې ویډیو کې به شیر کوم. دوستانو تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. نو دوستانو ملک زبیر دا خبره وکړه، مراد شو، منصف شو، مسعود شو او دا چې دی نو څونه رونه دي او بیا نادیه ګل، نیلم ګل، ریشم ګل، تسلیم، سدرا دا غونډه فیملی چې کومه ده دلراج وایي دا ټول چې دی نو د سوات اوسېدونکي دي. نو دی چې دی نو د سوات د خلکو نومونه چې دی نو پوره په دنیا کې مشهور کړو. نو د یو څو کسانو د وجه سره چې دی نو د هغه علاقې نوم چې دی نو خرابېږي، بدنامېږي. نو په دې کې قصور د علاقې یا چې دی نو د هغه کسانو د هغه ځای اوسېدونکو نه دی، بلکې د هغه کسانو قصور دی چې کم چې دی نو د هغه علاقې نوم خرابوي او غلط کار کوي. نو د هغې د غلط کار سره چې دی نو د هغه علاقې یادېږي. نو غونډه علاقه چې دی نو داسې ني یو نیم انسان پکې چې دی نو غلط وي او د هغه غلط انسان د وجه سره چې دی نو بل کس ته دا نه دی پکار چې پوره علاقه ورته یادوي. اوس د دې کرکټر تاسو ته ښه معلوم ده، دی دوبۍ ته ځي او زبیر دا خبره کړې ده دی دوبۍ د څه دپاره ځي. هغه خبرې هم چې دی نو ښکاره کړي دي، خو خیر دې وخت چې دی نو څه بدلېږي فیملي سره کسان ناست وي، زه هغه خبرې دوباره ریپیټ کول نه غواړم.